الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو ښځې و مسجد ته تلې، ټول لمانځو ته په زمانه کې د نبي علیه السلام. اصل مطلب دا دی چې زه دا فرق درته وکم. وروسته اوس بیا منه راله چې د ماخستن لمانځه و د سهار لمانځه ته هغه په ماښام لمانځه ته په دې یو وخت دغه فاسقان په ډوډۍ مشغولي، بل ځای دی په نور اوقاتو کې راځي، دا نور دوه وختو ته مه راځي. په وروسته کې بیا ول سپین سرې دي په لاسونو وروسته متأخرینو مطلق منع وکړه چې ښځې د جومات ته نه ځي. حتی د جماعت لپاره وتل د ښځو د ټول وخت لپاره تاسې زده کړئ. د جماعت لپاره وتل د ښځو په ټولو لمنځو کې سپین سرې او ځوانه فرق نه لري، او عیدګاه و جمعه فرق نه لري. په ټول منځو کې مکروه تحریمي دي چې د لمانځه دپاره وشي. حتی چې مکې مکرمې ته تللي طالبان ته چې پام ورته وکړي، لا هم چې د جماعت لپاره د مکې مکرمې لمانځه ته راځي مکروه تحریمي دي. دغه ځای هلته طالبانو خلک بیخي نه کوي. څه معنا؟ کوټې د بعضو خو ډېرې لرې وي، د بعضو له یو پاو مزلې کمه درجه دی دا ښځه هر جومات ته راولي. پر ښځې دونه مزل دغه او داسې راشي په ډېرو ځایو کې دغه چې سړی و مسجد ته راځي نو هغه طواف څه کوي؟ په طواف کې هم سړی سره بند وي ګای وخت. ښځه هنر دا چې سړی هغه سره خلاصولی نه شي، دا رقم سړی خپل ځان ولاکه خلاصولی شي. طالبانو نو دغه ځای ته پام کوئ. دغه ځای ډېر مشکله ده که د خاصه دغه دپاره راځي چې زه لمونځ کومه جومات باندې لمونځ کوم، دلته هم نشته، د آرام دپاره هم نشته. لیکن که دوی اوس نو که د بل کار دپاره راوتلي و جومات پېښ شو بیا سته. بیان درته کوم د پاکستان په ډېرو مساجدو کې په خارج کې خو بیخي دا انتظام شته. د پاکستان په ډېرو مساجدو کې لا دا شته چې د ښځو انتظام شته. هغه چې د ښځو د ځای انتظام شته، نو که تا ښځه روانه کړې وه کراچۍ ته تلاس یا د ښځه روانه کړې وه اسلام آباد ته تلاس، پر لارې باندې مسجد راغی د ښځو د ځای انتظام و، نو بیا خو ته دا خو وتلې د لمانځه دپاره نه ده، وتلې د کراچۍ دپاره ده یا د اسلام آباد دپاره ده. پر لارې دا مسجد راغی وخت لمانځه راغی، نو بیا د خپل لمونځ په جومات وکړي، ښه د دې هم وکړي. د هغه رقم که دا ښځه وزه د واده واره ښځه سره د واده واره مکې مکرمې ته ورځو، نو خو هغه عمره کوو، عمره خو کول غواړي. هلته چې ورسو په دا وخت کې جومات ولري بیا نو جومات کوي. د هغه رقم که بله ورځ راووتله د طواف دپاره چې طواف وداع کوه یا یو بل طواف یې کوه یو کار یې کوه، دغه دپاره راووتل د مستحب دپاره نه، د دغه دپاره مستحب طواف دپاره نه، د ښه دپاره وته مکې ته راغله بیا که لمونځ ودې لمونځ دې کوي. طالبانو که ته سوال وارد کړي نو د خدای رسول موږ ورته وایو دغه یو ځای بله خبره دا ده. دا بل سوال هم وکړي. اوس دا خلک ښځې په تبلیغي جماعتو کې بیایي، نو دا به څه کوو؟ دا ول جایز دي که نه دي؟ د مسجد تعلیم منع شوي. دا بعضې خلک طالبانو دغه ځای ته یې پام نه دی کړی، ډېر کمزوري ځینې وشي. وایي جومات هم واجب دی، د جمعې جومات فرض دی. زما خبرو ته غوږ نیسئ. د دغه فرض څه ښځه منع شوه، او امر بالمعروف نهی عن المنکر، خروج په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې دا ځای که تاسې زده کړئ، هغه پر ښځه باندې هغه واجب نه دی، پر ښځه باندې فرض نه دی، هغه پر نر دی. هغه پر چا دی؟ امر بالمعروف نهی عن المنکر. هغه طالبانو هغه دا دی چې خروج یې کوي، هغه خو پر نر. دا ځای طالبان دی نه دي پوهېدلي. اوس نو په دې خبره سر خلاص کړي. اصح کول دا دی طالبانو چې د جومات وتل فرق لري. په زمانه کې د رسول الله مبارک د خدای رسول داسې ورته ویلي وه والمنځ د ښځې په بیت افضل دی، حتی دا څه کوي و په مقدایها، چې په کور کې بیا خاص دا یو شی جار کړي لکه متکب چې په هغه کې دا تر خونې افضل دی. د خدای رسول په زمانه کې د خدای د رسول هم داسې ورته ویلي دي. د دې څه معلومه ده چې په زمانه کې د رسول الله هم پر ښځو جومات واجب نه سنتي موقع ده، بلکې افضل دا و چې چیرې کړی کور ته کړی، بلکې په چا کې کړی، په مقدار کړی. لیکن د درو وجو څخه د نبي علیه صلات وسلام په زمانه کې هغه د اجازه وه. اوله زده کوئ ښځو هغه دغه شانې سنګار نه کاوه. دوهم خیرنې به ګرځېدل، د چا فکر یې ځان ته نه راړه،
دوم ستر یې په اعلی درجه کاوه. درېم منظم د رسول الله، منظم د چاو د رسول الله، د رسول الله د محبت. شیخ الاسلام وایي یو عبادت دی او محبت دی. دا کته چې وجه ځای ته پام وکړي. یو ادا افضل دی، دا په دې اعتبار دا افضلیت دی، یو محبت دی. یقیني دا و چې د ښځې لمونځ په کور کې افضل و، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت چې به د محبت دام طالبانو تر هغه افضل شاید ثواب ډېر ولري. بارات شیخ الاسلام دا خبره کړې دا پر رشید احمد ګنگوي کې هم د شیخ الهند کې هم چې د معادوي تر وروسته د 2 رکعات لمونځ په ناست وایه، بلکې ول په ولاړه کې خپل په ناست کو، بلکې ول په ولاړه کې خپل په ناست کو. لیکن دا چې د افضلیت څوک لري ولاړه، لیکن محبت په دې چې تقاضا کوي چې په ناست وي. نو دا ازکه نو جماعت وارده واره څوک نو وسنو نازي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. په دې آیات کې یو امر بالمعروف بنیان المنکر څخه د امر راغلی، نو خو پر زیات راغلی، لیکن دا که څم پر نور دی هغه د ښځې د پاره د خروج چالیده وځي خو نست. لیکن یو خبر ته غوړ نه سي، خدای یو خبر د مطلوب دی، که څم نه مطلوب دی امر بالمعروف نهی عن المنکر دا رقم تعلم فرض دی. دا چې د جماعت بنس ودی ته څوک لا نو مستحب لا نو بلکې افضل په کوټو نفسي جایز. نو دل چې منسو د جایز اول متأخرین څوک وکړه منه وکړه، او په تبلیغي جماعت کې چې وځي دا مطلوب دی. او بل دا څه کوي د سید فارم کچیر اولار چې د تعلیم د پاره چې فاضله کیږي په مدرسه کې د شاسه په کوټه کې اچي په کراچي کې اچي، هغه طالبانو څوک دی دغه ځای ته کسي چې ورته پامي. ډیره خبره ده چې هغه تعلیم غا وخت پر ځای نه راځي، او ډیر د ازموږ په تعلیمو کې لکه قرآن سره کې نور فرض کفایي راځي. نو د فرض کفایي وو د هغه غیر افضل چې نفسي جایز دی په پابند کې څوک فرق نه کوي. د جاهلیت بنا ده، د جاهلیت کار چې یوه ښځه تبلیغیان نظرات بیا یا څوک چې بیا چې یوه ښځه په شرعي لباس کې چې په شرعي لباس کې هغه راولاړ کړي دا بوزي یو ځای د خپل محرم سره سفر وکړي، ورشي په یو کور کې چاته د عقایدو ښوونه وکړي، چاته د شرع ښوونه وکړي، په دې خو نو غټه کامیابي په دنیا کې نشته. تاسو دغه ځای ته پام وکړئ. داسو پام ورته وکړئ. خو بیا هم ډېره غټه خبره ده دا یوه خبره ستا شیخ الاسلام وایي یو څوک چې وایي تبلیغي جماعت ته دا ښځې نه وځي، هغه په سطر کې سطر پای شرعي سطر کړي یا د تعلیم نه کوي شرعي سطر یې کړی دی. دا روایي دا وایي داسې معنا لري چې هغه په پارکو کې ګرځي، هغه ګرد بدن یې لستی واګر چې هغه رقم چې ګرځي پروا نه کوي، خو دا رقم څوک دی ناجایز دی. دا خلکو دغه ځای ته پام نه دی چې وایي هغه مې هم ویل دغه ویلي خو دې خراب نه دا ښځې ته چې پام ورته وکړي یقیني پر 3 رقم دی. یو هغه پایشې دي چې د پایشې په رقم په سارا کې ګرځي، یو هغه ساریان چې ښځې دي تاسو باور وکړئ چې دین ویم اسلام یې سم نه دی، یو به نو دا فاجلانې و دا سمې ښځې. نو که دغه ښځې هم نشي پیدا دغه ښځې به چیرې دا علم زه به ځان لنډ درته وایم په والله چې دا ښځو دا چې دا وه چې لاس به یې وکتې دغه نه وه دغه به راله دغه جتانې لاس به یې وکتې ورستا په تندي کې څه شي لیکلي بیا به ورته بغارې کړې پر دغه ځای بیا داسې درته ولېدل داسې بیا زړه ته ولېدل چې دلته بیا څوک تل هغه به ورته بغارې کړې دا د خلاصو. نو که دا رقم سړی وکړي دا خو سړی کافر کېږي، نو دا خو خامخا د عقایدو د شانو وینا ورته غواړي. دغه ځای خو ډېره غټه خبره ده. ښځه یوه د الفاظ دا کوي، یوه د ښځې شیطان زیات دی، عقل یې کم دی، دین یې ناقص دی، ژر خرابېږي. دا ځای د وصیت ته نه غواړي نو ژر خرابېږي. دوهمه د کوچني په خرابوالي کې د پلار دوره مداخله نشته لکه د مور. څه معنا؟ زه درته وایم پلار چې هر ځای ولاړ شي 1000 واره جنا کوي، د خپل معاینې سره خو یې حلال کوي چې حلال وکړي دغه ځای خو یې حلال دی. لیکن ښځه که جنا وکړي نو خو ښځه حمل اخلي. سره چې حمل واخلي د جنا سادي په بچي کې څوک راغی شرکت راغی. د پلار په جناکاري په زوی کې شرکت نه راځي، د مور په جناکاري په چا کې راځي؟ په زوی کې شرکت راځي. نو دغه وجه سره ډیره غټه خبره ده طالبانو سره ډېری حفاظت ته ښځې وکړي تر تمته پورې دغه سره د دوی د فاضلانو څخه خلک په عذاب دار چا چې کړي هغه شکایت نه کوي. هغه وجه دا ده چې دا بره خودسره که خودسره و بیا فاضلانو خپل په دغه عمل نه دی کړی. دا ښځه چې د هر څو عمرې طالبان هغه به لرګی به د نر په لاس کې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله.
نو هغه دا دی چې الله پاک دغه دا نفقه وشیان ټول پر چا کړي پر ښځې کړي ښځه داسې نه چې پر ځای علم به نه زده کوي دوی پر مشرانې دي دوی په لاس کې به هغه به د دوی چې هر څومره دوی په لاس دا جلا خبر دی چې تعلیم به کوي علم به کوي شام به زده کوي وګرده خدا نه دا خود سره مختصوي کینی چې بارا چې د نړۍ هیڅ پایبند هیڅ په کول نه کوي هغه هم نه ده دا طالبانو نور حوالې ضرورت نشته دا د شیخ الاسلام دریم ټوک انعام الباری پر خلاص دریم ټوک څوک پر خلاص انعام الباری بس دغه خلاصه شوه دا چې ټول ته وایي ګوره طالبان دا مسله په سمه ځکه هغه دغه پارتنر سره کولی دغه کیاسو دا شی پارتنر سره کولی والله سبحانه